د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا عادت مبارک وو چې کله به سبعی المنځ وکړو نو بیا به صحابه کرامو ته مخ وروړولو. صحابه کرامو نه به پوښتنه کوله چې ای صحابه کرامو تاسو کې داسې صحابه شته چې هغه د جاهلیت په زمانه کې یوه څه عجیبه خبره ورسره شوې وي، په جاهلیت کې څه کارنامه کړې وي، د جاهلیت والا خبره به ما ته چوک دی راکړي. زمانه جاهلیت کې څه خبرې کړې وي، څه کارونه یې کړي وي، چوک شته درکې؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به د صحابه کرامو به څه کله د جاهلیت والا کارګزاري تېروله، نبی علیه الصلاۃ والسلام به ورته خوندېدلو، هغه ته به یې ډېر خوند ورکولو. نو عمر رضی الله تعالی عنه ته ودرېدلو، سید الله پیغمبره زه به ته جاهلیت والا یوه خبره تېره کړم، زموږ په زمانه جاهلیت کې څه کارونه کولو. ګوره ورونو عمر رضی الله تعالی عنه دا امیر المؤمنین دا دویم خلیفه دا، دوره روب الله ورکړو، شیطان به ونه ډارېدلو. حکوم ویل یارې به څه عمر رضی الله لوړو په ماغیل یارې به شیطان نه تللو، شیطان ونه ډور بو. دا عمر رضی الله تعالی عنه ته ودرېدلو، سید الله محبوبه مو په جاهلیت کې یو کور کړی ده. یې څه کور ده کړی ده؟ سید الله پیغمبره مو پلور وو، هغه به د خجورو تجارت کولو. کجورې به یې مدینې نه وړلې روم ته به یې وړلې، روم ته. روم نن سبا ایټلي ته یې ایټلي. مو پلور به ایټلي ته خجورې وړلې او د کجورو تجارت به مو کولو. وایي مو پلور خجورو نه یو بوت جوړ کړو، بوت یې جوړ کړو، مو پلور به هغه بوت ته سجدې کولې. او د الله پیغمبره مو به هغه بوت ته سجدې کولې. عمر رضی الله به خجورو بوت ته سجدې کولې. مو پلور به ټوله شپه بوت ته سجدې وکړې چې بوته دوی مو خدای نعوذ بالله موږ تو عبادت کوو، زه ګوره سبا روم ته روان یم، ایټلي ته روان یم، ګوره څه مو ته تجارت کې ګاټه وشي، تاوان ونه شي. دا خبرې به مو پلور بوت ته کولې. نو مو به ورته سجدې کولې. عمر رضی الله چې یوه ورځ زه وږه شوله، الوږه راته ډېره سخته ولګېدله او کور کې د خوراک ولا چی نه وسه خوړلې مو. نو فتعمدت الی الاله، خپل خدای ته مې اراده وکړه، ځکه چې دا خجورو نه جوړ وو، خجورې ښې خوړنې شایده نه خوړای شي. مو ویلو چې څه د خپل بوت وخوره که نه، نعوذ بالله د خپل خدای وخوره. نو فتعمدت الی الاله، زه خپل خدای ته مې اراده وکړه لوړه. څنګه چې بوت ته ورغه نو د ښي لوس مو بوت نه وخوړلو، خپل خدای نه مو ښي لوس وخوړلو. څنګه مو چې لوس وخوړلو فتذکرت غضب ابي، نه پلور غصاره په زړه شوله. علماو لیکلي دي چې د عمر رضی الله دوره ساخته که نه، دې پلور ساخت وو. آثار الآباء تظهر الابناء، پلارانو اثر په بچی کې وي. چې پلور ساخت وي بچي به ساخت وي، نه دې پلور ډېر ساخت وو. عمر رضی الله چې مو ته پلور غصاره په زړه شوه چې اوس به د پلور رسي، پلور ته به څه یایي چې دا په خپل خدای د څه کړي. چې زه کور نه ووتلم، مور په تلاش کې وم چې مو ته مور میلو شي. نو مور مو ته اتره په کور کې میلو شوه. مو مور ته ویلو چې یا ام ادرکینی، مور مو مدد وکړه. مو ته څه ویلې؟ نعوذ بالله چې خدای نه مو لوس خوړله ده، خپل بوت نه مو لوس خوړله ده، لوس را سره جوړ که اوس مو پلور رسي. چې مو سره مور راغله کور ته، کجورو نه مو زړي وبسلو، کجورې مو وټکولې، بوت ته مو لوس جوړ کو. نو څنګه دا خبره وکړه؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر ورته وخوندېدلو، صحابه کرام ډېر په خندو شولو. نبی علیه السلام ورته چې عمره تو هم داسې کار کړی ده، تو بوت ته سجدې کړي دي. عمر رضی الله عنه چې دی الله محبوبه مو بوت ته سجدې کړي دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته څه فرمایي چې عمر اولم تکن عندکم عقول، تو کو پاره کې عقل نه و چې تو بوت ته سجدې کولې؟ کو پاره کې د عقل نه و چې په خپلو لوسو د بوت جوړ کړو بیا د ورته سجدې کولې؟ عمر رضی الله تعالی عنه نه قربان شه. څه ورته جواب ته غېږ ونیسه، ورته یایي چې دی الله محبوبه كانت عندنا عقول،
امو کو پرای کې عقل وو خو ولکن لم تکن هدايه هدایت نو دا هدایت خ الله پاک مو ته تو دی واچنه وکو مو الله سے پیژندلو مو خو ټول ور په تیارو کې تیر کړو تر اخلي تو مو په سړ باندې مهنت وکو د بوتونو سجدي نه درچک د رب سجدي ته د پرې وسل د الله خو مو تو دی واچنه پیژندل دا کته مو باندې مهنت نه وکړه و بوتونو مر دی بوت سجدي لګولا اے پیغمبره اتو دی واجنه خموته هدایت وشو دغه تیارونه خ الله پاک اتو دی واجنه رب سلام نن ته عمر په نامه یادېګا اے پیغمبره د خېتو برکت